د کندوز حوزوي برېښنا په ریاست کې د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو ترمنځ د همغږۍ اداري ناسته ترسره شوه. چارواکي وایي په دې ناسته کې د درې واړو ولایتونو د برېښنا رئیسانو او د دې ریاستونو اداري، تجارتي او عملیاتي مدیرانو او مرستیالانو ګډون کړی و. او په خبره یې له دې ناستې موخه د درې واړو ولایتونو د برېښنا ریاستونو د اداري چارو د لا زیاتې ودې او په چارو کې د شفافیت رامنځته کول و. چارواکي زیاتوي دغه اداري ناسته د کندوز د برېښنا رئیس په مشرۍ جوړه شوې وه، چې په پیل کې د تخار او بغلان ولایتونو رئیسانو خپل فعالیتونه، لاسته راوړنې، وړاندیزونه او د شبکې منظموالي په برخه کې اصلاحات په ځانګړي ډول پیرودونکو ته پر وخت او غوره خدماتو رسونې او د ضایعاتو کچې راښکته کولو معلومات وړاندې کړل او په درې اړخیزو همکاریو ټینګار وکړ. بل لور ته بیا د کندوز د برېښنا رئیس مولوي شهید الله نسیم د برېښنا په برخه کې د تخار او بغلان برېښنا شرکتونو د رئیسانو هڅې او خدمتونه وستایل او زیاته یې کړه چې د برېښنا د حوزوي شرکتونو یو شمېر ستونزې یې له ځانه سره نوټ کړي او ډېر ژر به یې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي ریاست له رهبرۍ سره شریکې کړي.